ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن خبرې کوو دا نن سبا وخت کې چې کوم دی نو زیاتر خلک د وزن کمولو کوشش کوي او دغسې نور داسې څیزونه چې د خپل صحت د خیال ساتلو باره کې دا کوشش کوي چې زما کولیسټرول دې کمی زما وزن دې کمی زه د فیټ یم او دا څنګه حالات چې دي یا مصروفیات د خلکو څنګه دي نو په هغې کې د ورزش ډېر کم ټایم میلاویږي نو اکثر خلک دا وایي چې یاره کوم داسې څیزونه دي چې زه یې خورم او په خوراک کې هغه قدرتي څیزونه زه اډ کړم زه شروع کړم زه د هغې استعمال وکړم چې د هغې د وجې نه زما صحت دا ښه شي نو تاسو که نن سبا کتلي زیاتر د چیا سیډز باره کې خبره کیږي چې یاره د چیا دا زړې یا د دې د دانې چې کومې دي نو چیا سیډز بنیادي طور تخم شربتي هم ورته وایي او السی هم ورته وایي په اردو کې او پښتو کې تخم شربتي او السی تخم السی دا بیسیکلی چیا سیډز دي چې کم په بازار کې ډېر په اسانه باندې ملاویږي او د دې فائدې که ما تاسو ته ویلي نو یقین وکړئ چې تاسو به ضرور استعمالوئ ځکه چې څنګه د دې ویډیو په سټارټ کې ما خبره وکړه چې وزن کمول او خپل لیپټ پروفایل کنټرول کول یعنی د خپل وینې یا د خپل جسم د غوړ کمول دا ډیر ضروری چیز دی ځکه چې نن سبا دا څومره مسلې چې کمی دي یعنی د شوګر د بلډ پریشر د موټاپې د وجود د غټوالي د وزن د زیاتوالي دا ټولې مسلې تقریبا زیاتر زموږ د خوراکونو سره او زموږ د ورزش یعنی ایکسرسایز نه کولو دا یو نتیجه ده چې د هغې په وجه وزن هم زیات شي او د وزن زیاتېدو سره بیا چې کم پیچیدګیانې راشي یعنی شوګر بلډ پریشر خصوصا د زړه مسلې دا ورسره سیوا شي مصروفیات نن سبا د خلکو داسې وي وخت داسې دی آبادي زیاته شوه اکثر لا د ځای مسله وي چې دا پارکس نشته دی واکینګ ټریکس نشته دی چې په هغې باندې مونږ ورزش وکړو د هر سړي دا وس نه چې ځان ته ټریډمیل واخلي او په کور کې په هغه ایکسرسایز ماشین باندې ایکسرسایز وکړي نو زیاتر خلک د ایکسرسایز نه محرومه وي د چا د ډیوټۍ ټایمینګز داسې وي چې یاره د سحر د 8 بجو نه شروع شي ماسخوتن 9 پورې په ډیوټۍ کې وي یا روزګار کې وي نو د هغې د وجې نه هغې ته د ایکسرسایز ټایم نه میلاویږي نو زه تاسو ته نن وایم چې دا چیا سیډز یعنی دا تخم السی یا تخم شربتي چې کوم دی دا تاسو په کومه طریقه استعمالولی شي او څه فایدې به تاسو ته حاصلیږي دې کې د ټولو نه اول طریقه استعمال چې دا په اوبو کې تاسو خوشته کوي خپل شربت کې اچولی شي خپله کاوه وغیره یا کم مشروبات هم چې تاسو استعمالوئ څنګه چې تخم ملنګه استعمالیږي دغسې دا چیا سیډز هم تاسو استعمالولی شي دې نه علاوه که دا تاسو خوشته کوي او دا چې کم دی نو بیا خپله دغه اوبه جذب کړي دا نرم شي دا تاسو خپله کټوۍ کې یا خپل ترکاری کې هم استعمالولی شي هغې نه علاوه دا په سویټ ډشز کې خاص کر نن سبا خلک لکه څنګه چې ډرای فروټس یعنی کاشکاش وغیره په خپله فرني یا کیر یا مختلف داسې شودو کې پیو کې اچوي نو دا چیا سیډز تاسو هغې سره هم استعمالولی شي که وزن کمولو دپاره کول غواړئ نو دا چیا سیډز تاسو خپل سلاد وغیره چې جوړ کړئ یا خپل فروټ چاټ یا د چڼې یا د لوبیا کم چاټ چې تاسو جوړ کړئ په هغې کې هم تاسو استعمالولی شي نو یو خو د هغې فایبر زیات شي یعنی تاسو ته قبض نه کېږي هاضمه ورسره ښه شي او بل د دې چې کومې فایدې دي د وزن لحاظ سره او د کولیسټرول یا د وینې غوړ کمولو لحاظ سره هغه هم تاسو ته حاصلی شي نو دغه که یو پیره تاسو خوشته کوئ بیا راواخلئ بیا په خپلو پکوانونو کې یا په خپلو مشروباتو کې یا خپل سویټ ډشز کې که هر یو څیز کې تاسو دا استعمالوئ نو تاسو ته به ټول نه اول فایبر میلاویږي هاضمه به مو ډېره ښي چاته چې د قبض مسلې دي یا خېټه سخته وي نو هغه خلکو دپاره ډېر زیات ښه دی بیا راځو د دې په صحت باندې نورې څه فایدې دي دې کې مختلف قسم منرلز دي ټریس ایلیمنټس دي یعنی دا معمولی نمکیات چې کوم زموږ په خوراک کې اکثر د دې کمی وي او د دې د کمی په وجه لکه څنګه چې د میګنیشیم ذکر مونږ کوو نن سبا ډېر زیات دغه دی چې پټو دا کمې کمزوریانې وي دغه اکثر د وایټامین ډي کیلشیم او میګنیشیم کمی په وجه بل اعصابي صحت میګنیشیم کمی په وجه یعنی چړچړاپن د دماغو کمزورتیا د اعصابو کمزورتیا دا څیزونه راځي نو که تاسو چیا سیډ استعمالوئ میګنیشیم پکې ښه ټیک ټاک مقدار شته دی تاسو ته هغه فایده درکوي بل په دې کې یو خاص قسم د تیل دی چې هغې کې اومیګا 3 دی دغه اومیګا 3 چې کوم دی ستاسو د وجود کم زاید یا کم دغه نقصان دی کم فیټس دي کومه چربي ده زموږ په وجود کې هغه ختموي نو دې سره ستاسو کولیسټرول هم نارملي دې سره ستاسو ټرایګلیسراید هم نارملي خصوصا هغه خلک چې د شوګر او د بلډ پریشر شکار دي نو هغه خلک دې نه فایده حاصلولی شي او د دې لیپټ پروفایل ډیر ښه شي بیا د زړه مریضان کوم چې دوایانې خوري مختلف قسم د شوګر بلډ پریشر د کولیسټرول یا د وینې غوړو دپاره هغې دپاره هم ډیر زیات ښه څیز دی
پکې وایټامین A هم شته، وایټامین C هم شته، نو ستاسو د سترګو صحت لپاره او ورسره د تازه وینې جوړېدو لپاره او کالجن یعنی د سکن فرشنس لپاره. زموږ سکن کې کالجن دی چې د هغې لپاره وایټامین C پکار دی. په چیا سیډز کې تاسو ته دا ملاوېدی شي او هغې سره ستاسو سکن هم ډېر زیات ښه پاتې کېدی شي. نو که موږ په دې تذکره باندې غور وکړو، دا که تاسو غور سره اورېدلی وي، دې کې کم فیکټرز چې ما بیان کړل په هغې کې ستاسو ذهني صحت، ستاسو جسمانی صحت دا ورسره ډېر زیات ښه شي. پټې یعنی ستاسو چې کومه ډانچه ده هغې چې کوم دی جسمانی طاقت د پټو د ډانچې د اډوکو دا ډېر ښه شي. نو ستاسو اکټیویټیز هغې سره ښه شي، ایکسرسایز کیپیسټي هغې سره ښه شي، تاسو ایکسرسایز کولی شئ، ستوماني زر نه راځي او وجود توانه وي. نو دې د وجود توانایۍ سره که تاسو چرې هم ورزش کوئ نو هغې سره ورزش ډېر په اسانه کېږي، تاسو به ستړي کېږي نه، سټیمنا به زیاتوي. خصوصا هغه هلکان یا هغه ځوانان چې کوم په سپورټس کې هغې دغه وي، نو خاص ضروري خبره ده چې فوټبال یا کرکټ یا داسې څه قسمه لوبې هم دي کوي، په هغې کې د اوبو استعمال خامخا کوي. او اکثر چې کوم پروفیشنل سپورټسمین دي نو هغې دې اوبو کې نمکیات هم ځان ته اچوي. نو که دې اوبو کې چیا سیډز یا داسې څیزونه هم ایډ کړي هغې سره دې ته فایبر بم ملاویږي، انرژي بم ملاویږي او مختلف قسم چې کوم د دې کې وایټامنز دي هغه بم ورته ملاویږي. نو یقیني طور صحت به ښي. بیا هغه کسان چې د کوم عمر زیاتیږي لګیا دی هغې عمر سره د هغې په وجود کې کمزورتیا راځي هغې هم استعمالولی شي. خو زیاتر زما هغه خویندې چې بال بچ د وجې نه او د اکټیویټي د کمی د وجې نه بهر وتل ګران وي، ایکسرسایز ګران وي، نو هغې وزن ډېر زیات شي. خصوصا د بچو میندې ځکه چې د هغې کور کې کارونه روزګارونه دغه دومره ډېر وي چې هغې ځان دپاره ټایم نشي ویستی، ایکسرسایز دپاره ټایم نشي ویستی چې هغې خپل وزن کم کړي. نو هغې دپاره انتهایی بهترین څیز دی که ریګولري هم استعمال کړي نو د دې څه نقصانات نشته. یعنی که تاسو ته شوګر وي، بلډ پریشر وي، ګردې جګر هر قسمه مسلې وي نو دا دونه سیف شی دی، دونه قدرتي څیز دی چې دا تاسو که استعمالوئ نو تاسو ته څه نقصان بالکل نشته. بیا راځو هغه خلکو طرف ته چې د چا په سر کې د خشکۍ دا مسلې وي، سر کې خارښ وي، ویښته غورځېږي، هغه خلکو دپاره هم ډېر زبردست څیز دی ځکه چې په دې کې قدرتي آیلز دي، په دې کې اومیګا 3 آیلز دي. نو هغې سره ستاسو د وجود چربي یا ستاسو د وجود کولیسټرول دا به نه زیاتېږي او ستاسو د سکین چې کوم فرشنس دی هغه به پکې دې سره برقرار وي. نو تاسو ته دا د ویښتو غورځېدو یا د سر د خشکۍ یا دا مسلې چې نو هم تاسو ته ډېر زیات مدد درکوي. بیا هغه زنانه چې کومو ته د پی او سیز دا مسلې دي یعنی هغې ته د هغې دا منتلی سایکل چې کوم دی، ماهواري سایکل چې کوم دی هغه په ټایم باندې نه وي یا دې ډېر زیات وزن د وجې نه هغې ته پولیسسټک اووریز وي، هغې وزن کمول غواړي، د پولیسسټک اووریز نه نجات غواړي، نو هغه خویندو دپاره هم ډېر ضروري شیز دی چې دې استعمال کړي. هغې سره د پولیسسټک اووریز او دې سره چې نور ګاینیکولوجیکل کوم پرابلمز زما خویندو ته کېږي نو انشاءالله هغې نه به خلاصې وي. محترمو امید لرم چې دا معلومات به تاسو دپاره فایدهمند وي او انشاءالله داسې نور فایدهمند معلومات به هم تاسو سره شیر کوم. دا ویډیوز په غور باندې ګورئ او مونږ سپورټ کوئ. دا ویډیو چې کوم دی دا لایک کوئ هم او دا نورو ملګرو سره هم شیر کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.